ولې دره څه پکار دي؟ انکل څه پکار نه دي، ما ته انټي وي موږ له مالګه راوړه، تاسو له مې مالګه راوړه. ها نازش راغلی بړه. نازش دا زه څه اورم؟ د دې ګاونډیان نو تا مالګه غوښتې ده؟ واو دا مالګه ما غوښتې وه. راکه بچیه مور ته به دې ووایې چې نازش تا ډېره ډېره شکریه ادا کوله. ښځې دا زه څه وینم؟ دا کسان چې دي دا زمونږ د ګاونډیان دا د خدای تعالی غریبانان دي. ته چې خپل سټنډرډ د تا کتلی دي او د هغوی سټنډرډ د تا کتلی دي، ته څنګه د هغوی له سامانونه راغواړې؟ دا ته څه وی؟ دا خو زموږ چم ګاونډ دی او که ما دې مالګه وغوښته نو په دې کې خو څه بده خبره نشته. یاره ته خو عجیبه ښځه یې. تا ته اوس یو خبره کوم، دا کسان چې دا د خدای تعالی غریبانان دي، د دې لږ پلار چې دی هغه غریب رشکچه دی، او د دې ماشوم مور چې دا هغه په دې چم ګاونډ کې دغلته کسانو له کپړې مپړې انځي او چا له ځایونو جارو کي. ته د هغوی سټنډرډ ته وګوره، خپل سټنډرډ ته وګوره، او ته اوس لکه رالګې او ته د هغوی سره داسې تعلق ساتې وایې زموږ ګاونډیان دي. دا زموږ ګاونډیان دي، خو زموږ د مشر بهي چې دی هغه په دغه ځای کې یو کوارټر غونډه کې جوړ کړو، هغه وایي چې دا ځای نه چېرته څوک قبضه نه کړي، نو د هغې دپاره په دې کې دا ځای روغ کړو، نو اوس د کرایهدار پکې پاتې کېږي. نو دا زموږ د رور کرایهدار دی، او ته اوس راځې او د هغوی سره بلکل لکه مروت ته شروع کړی دی، کله ته یو شی غواړې او کله ته څه شي ځان ورکړې. دا شی مه کوه. یې سړیه ته اوس ډېر کمکل نه یې. په دې مخکې ورځو کې چې زما هغه زوی ادان راتاو شو د کوټې نه او څومره تېزه وینه دې تله، نو که دا زموږ دا ګاونډي نه وې نو هغه به مړ و. هغه خپله لشکر راویسته او زه او ادان یې پکې کېنولو او بوی وسو هسپتال ته او د ادان علاج یې وکړو، نو هغه بد شو. نو که دې نه وې نو زموږ زوی خو به مړ شوی و. یا ښځې ته دا کیسې پرېږدوه. ته هره ورځ ولګې، کله له یخې اوبه ورکې، کله له سبزي ورکې، کله له یو شیز ورکې، کله بل شیز ورکې، خو دا هر څه سره ته ورکې نو په دې زما پروا نشته دی. خو نن زه په دې باندې ډېر ګډ خفه شوم او د زړه مې یو درد و چې لکه ته اوس ایله که بیله که رالګې او د ګاونډیانو نه ته اوس لکه مالګه راغلې. هله شرم پکار دی. دا ګاونډیان چې دا زموږ د سټنډرډ مطابق نه دي، خو ته له خپل شیز هر څه ورکې، دا خو جز خبره هم ده، خو باید یې که د دوی نه ګوره څه شی ونه غواړې. دا مالګه خو دې ما په دې وجه وغوښته چې دوی سبا زموږ نه څه شی غواړي، نو چې په ډاډ زړه باندې غواړي او چې دوی ته دا پته هم ولګي چې خلک په چم ګاونډ کې هر شی غواړي چې څه شي ورته ضرورت وي. او بله خبره دې ګاونډي چې زه او زما زوی هسپتال ته بووستو او زموږ په علاج باندې چې 100 روپۍ ولګېدې، نو هغه پیسې هم زما وانغستې، ما ورله ورکولې، خو هغه وایي چې ما کوسترګې کومه، ته زما ورندار یې. ولې بچیا څه پکار دي؟ انټي ستاسو کله به د موبایل چارج دي؟ زما د پلار چارجر خراب شوی دی، موبایل پې ډکې، چارج لا کې. بچې زموږ کره خو چارجر نشته، یو چارجر دی، دا سړی پې موبایل چارج کړي. بچیا ته لږ ودرېږه او ورېږه، زه درلږ وهم. ها بچیا دا چارجر والا دا زما د موبایل چارج دی، زه موبایل چارج کړې او بیا به راوړې. ښه بچیا، او چې د څه شي د دم ضرورت کېږي که نه نو دا ستاسو خپل کور دی او هر شي ستاسو نه غوښتی شي. ټیک شو بچیا؟ او ښځې دا خبره دې بلکل ټیک ده. ګاونډي کو غریب وي او کو مالدار وي، خو د سختې په ټایم کې چې دی لومړی به ته له ګاونډي ځان ورسي.